د پاکستان حکومت په ملک کې مېشته غیر ملکیانو په خصوصي توګه قانوني دستاویزات لرونکو افغان وګړو ته د ملک پرېښودو هدایت کړی او هغوی ته دې لړ کې ورکړل شوی مهلت یا ضرب الاجل په 31 مارچ 2025 کې ختم شوی. د کوم وروسته چې په ټول ملک او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې مېشته افغان کډوال د سخت ذهني انتشار او فکرمندۍ سره مخ دي. افغان کډوال وایي هغوی د 40 کلونو راهیسې د پاکستان په خاوره مېشته دي، همدلته پیدا شوي، په دې خاوره خپل کاروبار او روزګار لري او هم په دې وجه هغوی ته اوس د افغانستان په ځای پاکستان خپل وطن ښکاري. د امریکې په شان په پرمختللي او ترقي یافته ملک کې هم د شهریت ترلاسه کولو لپاره ضروري ده چې یو تن دې دغلته په قانوني توګه لږ تر لږه 15 کلونو دپاره استوګن پاتې شوی وي او هغه دې د استوګنې لوازمات پوره کړي وي. خو بله لخته په پاکستان کې د مېشته افغان مهاجرینو معامله بیا بیخي بدله ده. دلته په کال 1980 کې د روس لخوا په افغانستان د حملې نه پس د لکونو په شمېر کې افغان مهاجرین د ګاونډي ملک افغانستان نه راغلي وو او د پاکستان په خاوره مېشته شوي وو چې اوس یې د پاکستان په خاوره د اوسېدو د 40 کلونو نه زیاته موده کېږي. د هغوی دلته اوس بچي او د بچو هم بچي یعنې لمسي ګرځي، خو د دې باوجود هم دغه افغان کډوال د پاکستان شهریت نه لري او دلته در په در خاورې په سر دي. د پاکستان د سپریم کورټ یو وکیل عمر اجاز ګیلاني تر مخه د پاکستان د سټیزنشپ اکټ 1951 د سیکشن 4 تر مخه هر هغه وګړی چې د پاکستان په خاوره وزیږیږي هغه د پاکستان وګړی دی، خو په دې کې صرف 2 استثناګانې دي. که چېرې یو ماشوم د کوم بهرني سفیر زوی وي هغه ته به دا حق نه وي ترلاسه، او همدغه شان که چېرې د پاکستان په خاوره د کوم غیر ملکي فوج قبضه وشي او د دغه فوجیانو بچي وزیږیږي نو هغوی به هم دا حق نه لري. د پاکستان د دې قانون تر مخه په پاکستان کې زیږیدلي ټول افغان مهاجرین د پاکستان قانوني شهریان یا وګړي دي، خو د بدقسمتۍ نه د افغان مهاجرینو لپاره بد خبر دا دی چې د پاکستان حکومت د افغان مهاجرینو د دې شهریت ترلاسه کولو مخه نیولې ده. د پاکستان داخله وزارت تیر کال یعنی په 2024 کې د پارلمان په ښکتني ایوان یعنی قومي اسمبلۍ کې د پاکستان شهریت ترمیمي بیل 2024 پیش کړی و چې مقصد یې غیر ملکي شهریانو ته په پاکستان کې د شهریت ورکولو طریقه کار بدلولو. قومي اسمبلۍ په دې بیل د ابتدایي غور نه پس دا متعلقه قائمه کمیټۍ ته لیږلی و. په دې حواله د پاکستان داخله وزارت واضحه کړې وه چې د دې اقدام مقصد په پاکستان کې په غیر قانوني توګه مېشته غیر ملکیانو ته باور ورکول دي چې که هغوی په پاکستان کې اوسېږي نو ورته به قانوني لاره اختیارول وي. د دې بیل تر مخه که په پاکستان کې د مېشته کوم غیر ملکي وګړي کره کوم ماشوم وزیږیږي نو هغه به د پاکستاني شهریت حقدار نه وي. د نوو ترامیمو تر مخه به اوس د والدینو د شهریت په بنیاد ماشومانو ته شهریت ورکولی شي. په بیل کې ویل شوي دي چې که چېرې د زیږیدلي ماشوم په والدینو کې یو هم په پاکستان کې په قانوني توګه مېشته دی یعنی هغه د پاکستان وګړی دی نو په دې صورت کې به د هغوی بچي پاکستاني وګړي بللی شي. خو داسې غیر ملکي وګړي چې په پاکستان کې خو د اوږدې مودې راهیسې مېشته دي خو د هغوی سره د پاکستان شهریت نشته، د هغوی زیږیدلي بچي به د پاکستاني شهریت حقدار نه وي. د داخله وزارت تر مخه وفاقي حکومت د قانون سازۍ د لارې افغان وګړو ته د پاکستاني شهریت په لویه پیمانه د اجرا مخنیوي لپاره دا اقدامات کړي دي. د بیل د لارې د افغان وګړو پاکستان ته د غیر قانوني داخلې او د هغوی د ملکیت حق هم ختم کړی شوی دی. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.